أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والاغتسال على 11 وجها. غسل چې دی هغه پر 11 قسمه باندې دی. 5 منها فریضة، 15 قسمه د دغه 11 قسمو څخه فرض دی. هغه دی چې پر سړی باندې غسل فرض کیږي، پر سړی غسل واجبېږي. الاغتسال غسل من الحیض، د حیض څخه غسل واجبېږي، دا یو. والنفاس، د نفاس څخه غسل واجبېږي، دا دوه. والتقاء ختانین، او یو ځایوالی د دوو پرجو مع غیوبتی، سره د پټوالي الحشفتی، د حشفې چې دوه پرجونه سره یو ځای سي، د دوه پرجو په یو ځایوالي کې، او چې غایب سي حشفه یعنی د ذکر سر هم غایب سي، په دغه حالات کې غسل واجبېږي، دا یې درې. و خروج راوتل المنی، د منی علی وجه پر طریقه باندې، دفق د غورځېدو و شهوت د شهوت. ګوره منی راوتل چې هغه طریقه د غورځېدو او د خوند ورسره وي، دا غسل واجبوي، دا یې څلور. ومن احتلمه، هغه څوک چې شیطان خطا باسي، اذا هغه وخت خرج چې راووځي منه د دسه المنی منی او المزی یا مزی، دغه بیا غسل واجبوي. یو سړی خوب وویني، په خوب کې یو نږدېکت وکړي د یو ښځې سره، یا غسل پر ده باندې واوړي، خوند ورسره وي د منیو سره، غورځېدل ورسره وي، او دغه مزی راووځي، په دې باندې غسل واجبېږي چې موږ ورته شیطان خطا ایستل یا معذوره کېدل ورته وایو. دا 15 قسمه چې دي د دې غسل کول فرض دی. و 4 څلور چې د منها د دې څه سنت سنت دی، او څلور غسلونه بیا سنت دی. غسل د یوم الجمعه، د جمعې د ورځې، والعیدین، د اخترانو د ورځې، وعرفه، د عرفات د ورځې، وعند الاحرام، په وخت کې د احرام. دغه څلور غسلونه چې بیا دي دا بیا سنت دي. د جمعې په ورځ غسل کول یعنی د جمعې لمانځه ته غسل کول، والعیدین، د اخترانو په ورځ غسل کول، هغه د عیدګاه لمانځه دپاره، او د عرفات په ورځ باندې غسل کول چې حاجان عرفات ته ځي، په دغه ورځ غسل کول دا سنت دی. او احرام تړل چې د عمرې دپاره یا د حج دپاره احرام تړي، د هغه څخه د مخه غسل کول دا سنت دی. دا څلور غسلونه چې بیا دي دا سنت دي. و واحد، یو دانه بیا منها د دغه غسلو څخه چې دا 11 قسمه دي، واجب دی. یو غسل بیا واجب غسل دی، و هو دا چې دی غسل المیت، غسل د مړي دی. د مړي غسل دا واجب دی. مړي ته غسل ورکول پر ژوندو باندې دا واجب دی چې دی به مړي ته غسل ورکوي. حتی در داسې وخته لا یجوز، نه دی روا، الصلاة المنز علیه، پر ده باندې، قبل الغسل، د مخه در غسل. د مړي غسل چې نه وي سوی تر هغه وخته پورې د جنازې لمونځ جایز نه دی پر مړي باندې. یا به تیمم وروي یا به غسل ورکوي. که چیرې اوبه ولې غسل به ورکوي، که چیرې اوبه نه ولې یا یو بل عذر درلودی دغه مړي، بس تیمم به وروي، بیا د جنازې لمونځ روا دی. تر هغه وخته پورې دا د جنازې لمونځ روا نه دی، دا واجب غسل دی. لا یجوز، روانه دی، صلات المنز علیه، پر دا مړي باندې، قبل الغسل، د مخه در غسل، او قبل تیمم، یا د مخه در تیمم، عند عدم الماء، په وخت کې د نستۍ د اوبو چې اوبه نه وي. و واحد، یو غسل بیا منها د دې څه مستحب دی. یو غسل بیا مستحب دی چې دا 11 غسل دی. و هو دا چې دی غسل کافری، غسل د کافر دی. اذا هغه وخت اسلم چې اسلام راوي. یو کافر چې اسلام راوړي د ده دپاره غسل کول دا چې دی دا مستحب دی. هکذا دا رقم ذکره، ذکر کړی دی شمس الایمه سرخسی، دا کتاب ذکر کړی دی په شرحه، په خپل شرح کې. و ذکر، ذکر سوی دی په المحیط، په محیط کې، محیط کتاب دی دا هم ذکر سوی دی. ان الکافر، کافر چې دی، اذا هغه وخت اجنبه چې جنوب سوی وي، ثم ورست اسلم، اسلام راوي، الصحیح، صحیح خبره دا ده چې انه یجب الغسل، پر ده باندې غسل واجب دی. انه دا چې دی یجب واجب دی، الغسل غسل علیه، پر ده باندې. ګوره کافر دی، جنوب دی، کافر ایمان راوي دی، جنوب ولو، نو پر ده باندې غسل واجب دی چې دی ایمان راوي مسلمان سي، پر ده باندې غسل واجب دی. صحیح خبره دا ده. نو دغه 11 قسمه غسل چې درته تیر سولو، چې هغه 15 قسمه یې فرض ولو، 4 قسمه یې سنت ولو، یو قسم یې واجب ولو، او یو قسم یې مستحب ولو، دغه 11 قسمه غسل دی. ولا یجوز، روا نه دی، للجنوب، د پاره د جنوب، والحائز، د پاره د حائزې ښځې، والنفساء، د پاره د نفاسې ښځې، قراءة القرآن، ویل د قرآن. دغه درو نفرو د پاره چې جنوب دی، حائزه ښځه ده او نفاسه ښځه ده، د دې درو د پاره د
قرآن مجید ویل، قرائت د قرآن ویل دا چیش نه دی، جایز نه دی چې دی ووایي. یعنی معنی دا ده آیتن تامتن پر آیات ویل، پر آیات ویل و دی ته جایز نه دی. و ان قرأ که ووایي ما دون الآیتی د آیات څخه کم ووایي، و قرأ یا ووایي الفاتحة الحمدلله على قصد دعا د دعا په نیت سره الحمدلله وویل، او الآیت یا آیات ووایي التي هغه تشبه چې مشابه دي الدعاء د دعا سره على نیتی په نیت باندې دعا د دعا، یا هغه آیاتونه چې په قرآن کې راغلي دي چې هغه د دعا سره مشابه دي، لکه اللهم ربنا یا نور دا رقم د دعا د پاره دغه ووایي یجوز روا دی د دې د پاره. ګوره په نیت د دعا باندې ویل بیا د دې د پاره جایز دی. وقیل بل چا بیا ویل دي یکره دا کار مکروه دی، دا د قرآن آیات د دې د پاره ویل د دغه درو کسان د پاره که د دعا په نیت باندې هم دا کار مکروه دی. وقیل بل چا بیا ویل دي لا یکره نه دی مکروه، هغه وایي دی. و اما قراءة القنوت ارڅ چې ویل د اللهم انا دي، اللهم انا دا دعای قنوت ته ویل کیږي چې دا په وتر کې موږ وایو، فلا یکره نه دی مکروه فی ظاهر مذهبی، په ظاهر د مذهب کې اصحابنا زمر د اصحابو یعنی زمر د علماء کرامو د دې په مذهب باندې په ښکارا مذهب باندې دا مکروه نه دی. د دې لپاره د چا ویل دا اللهم انا ویل. وعن محمد او د امام محمد صاحب څخه روایت دی انه دی چې دی وایي و یکره دا هم مکروه ده اللهم ویل. ولا یکره ندی مکروه التهجی تهجی کول بالقرآن په قرآن سره. قرآن د دغه درو د پاره چې یو نفاسه ده یو جنوب دی یو حائزه ده، د دې درو د پاره قرآن ویل په تور باندې یعنی تور د قرآن سره جنگول، لکه د کشنانو ته چې سبکان وایي پر دغه ترتیب باندې د قرآن ویل دا مکروه نه دی. وکذا دا غرکم التعلیم تعلیم ورکول لصبیان د پاره د کشنیانو حرفن حرفن، دغه کسان که چیرې تعلیم ورکوي یو زنانه وي و کشنیانو ته سبقان وایي و انجونو ته سبقان وایي، دا په حیز کې وي یا دا په نفاس کې وي، د دې د پاره د قرآن ویل حرفن حرفن یعنی یو حرف ویل دا د دې د پاره پروا نه کوي، دا جائز دی. وکذا دا غرکم لا یجوز روا نه دی لهم دیته کتابت القرآن، کتابت د قرآن نوشته کول د قرآن د دغه جنوب د پاره د حایزې د پاره د نفاسې د پاره د دغه درو د پاره د قرآن د لیکلو دغه هم جواز نسته چې دی قرآن لیکي. و ذکر ذکر سوی دی فی جامع صغیر په جامع صغیر کتاب کې المنسوب چې نسبت یې سوی دی الی قاضی خان و قاضی خان ته، قاضی خان هم د کتاب نوم دی. لا بأس باک نسته للجنوب د جنوب د پاره دغه کتاب وایي، وای لا بأس باک نسته للجنوب د پاره د جنوب ان دا یكتب القرآن چې نوشته کې قرآن والصحیفه صحیفه علی وجه الارض پر مخدم زکه باندې یعنی پر مزکه باندې قرآن یا صحیفه نوشته کول په دې باندې باک نسته عند ابي يوسف رحمت الله پنيز د امام يوسف صاحب. ولا يجوز روا ندي لهم دیته دغه جنوب و نفاسی و حایزیته مس المسکول القرآن د قرآن مسکول قرآن راغستل الا بغلافه مگر نه د قرآن په پوش کې، قرآن چې په یو پوش کې پیچلی وي بیا راغستلی شي، خو دغه قرآن ته لاس وروړل قرآن مجید راغستل دا نه دی ورته روا. ولا يجوز روا نه دی اخذ اخستل درهمو د درهمو د پیسو پیش په دغه کې سورتونه وي من القرآن د قرآن سره، په خوا به په د پیسو کې د قرآن آیاتونه یا سورتونه لیکلي ول، نو دغه پیسې را اخستل د دغه درو کسانو د پاره چې جنوب و حایزه و نفاسه ده جواز نه لري، دا روا نه دی. الا خو بیا روا دی بسرته په همیانی کې، همیانی دی شی ده چې در د املا به تړل وسم دغه حجان چې ولاړ شي یو شی در د املا تړي په دې کې بیا هغه د خپل د ضرورت پیسې یا یو شی په دې کې اچي، یا د همیانی و دغه بټوي ته ویل کیږي چې د موږ پیسې کې ارجو دا بټوه چې په جیب کې را سره په دې کې کچیر را واغستله دغه پیسې کې پکښې په دا بټوه کې پروا بیا نه کوي. وکذا دغه رقم للمحدث د پاره د بیا وداسه هم نه دی روا دغه مسکول د قرآن. هذا اذا كان کچیر وو الغلاف و پوش غیر منشرزین
نو ګنډل سوی و ان کان کچیری وو مشرزن ګنډل سوی وو په دا قرآن مجید پورې. ګوره په هغه پوښ کې چې د قرآن څخه جلاولو یعنی یو ټوکر و دسمال ولو په دې کې راخستلې پروا نه کوي، دې ته جواز شته. و ان کان کچیری وو مشرزن ګنډل سوی ولو په قرآن مجید پورې لا يجوز بیا روانه دي. والخریطه کڅوړه احق حقدار ده من الغلاف درپوش چې په یو کڅوړه وبسته کې وي دغه ښه ده. فی انه په دې کې لا یکره نه دی مکروه چې په دغه کڅوړه یا په دا بسته کې راواخستل شي. فإن اخذ کچیر واخستی المصحف قرآن بکومه پلستون سره پلستون دا قرآن مجید دی ونیوي فلا بأس باک نسته به په دې سره عند محمد پنیز د امام محمد صاحب. وکرهه مکروه کړی دی بعض المشایخنا بعضی مشایخ و بعضی علما و زموږ لأن الثوب جامه چې ده تبع ده له د ده دپاره. ګوره دا جامه چې دا اغوستې ده دا د ده دپاره تبع ده، د ده و د دا جامې وای فرق نسته. نو راخستل په دا لستونې باندې هم جایز نه دي، مکروه کار دی. و ذکر سوي دي په جامع صغیر کې ذکر سوي دي وای لا بأس باک نسته بدفع په ورکولو سره المصحف د قرآن واللوح د قرآن الى الصبیان و کشنیانو ته دا قرآن مجید پلستونی باندې ونسی و کشنیان ته ورکوي د دې دپاره چې دوی ولاړ شي سبق ووایي، د دې دپاره که یې ورکړي پروا نسته وایي باک نسته په دې باندې. والاحوتو احتیاط چې دی ان دا دی یاخذ چې واخلي بکومې پلستونی ویدفع ورکړي و دا کشني ته. ويكره مکروه دی ایضا دا غرکم مسو مزکول تفسیر القرآن د قرآن تفسیر دا غرکم راخستل د دغه درو کسانو د پاره چې جنوب دی حایزه ده نپاسه ده دا کار مکروه دی. وکتب الفقه او کتابونه د فقه چې دی وان اخذ کچیر واخستل دغه کتابونه د فقه بکومه پلستون سره لا بأس باک نسته به په دې سره ولی لتکرار د وجه د تکرار حاجت د حاجت لاهلها و اهل ته د دې کتاب. ګوره د دې دپاره چې هر غړی ورته ضرورت دی، یو سړی د دې اهل وي د دې کتابو د هغه دپاره ضرورت دی، هر غړی تکراریږي نو که چیرې دی راواخي لا بأس په دې باندې باک نسته الى اخذه و اخذلو ته د دې. ولا تکره ندی مکروه قراءة ویل القرآن د قرآن للمحدث د پاره د بیاودسه. ګوره بیاودسه سړی چې سړی اودس نه لري د دې د پاره د قرآن مجید ویل مکروه نه دی. او پات سلو د جنوب د پاره د حایزې د پاره د نپاسې د پاره د دې د پاره روانه دی. ولا تکره مکروه نه دی قراءة القرآن ویل د قرآن للمحدث د پاره د بیاودسه ظاهرا پشکاره سره. ګوره چې قرآن مجید وایي بیاودسه د قرآن مجید ویل د بیاودسه د پاره پروا نه کوي، مکروه نه دی. و عمل جنوب چې دی اذا هغه وخت غسل چې پریمنځي فمه خوله و یده لاس خوله جنوب راولاړ سي لاس خوله پریمنځي فلا يجوز له د دپاره جائز نه دی مس کول د قرآن چې قرآن دی راواخي. ولې دی وای ما لاس پریولي نو زه اوس قرآن راخستلی سم، د دپاره دا جواز نه لري. و قراءت هم د دپاره د قرآن جواز نه لري. دی وای ما خوله پاکه که خوله مې پریمنځل نو زه اوس قرآن وایم دا ویلی نسي، دا دته جایز نه دی. ولې لبقاء الجنابتي د وجه د بقا د جنابت د په بدن کې جنابت دغه پاته دی په د خوله پریوللو په لاس پریوللو د دس جنابت نه لري کیږي. وتکره مکروه دی قراءة ویل التورات د تورات والانجیل د انجیل والزبور د زبور للجنوب د پاره د جنوب د پاره د تورات انجیل زبور د دې ویل هم مکروه دی نه دی جایز، دا مکروه کار دی د دې لپاره. و اذا اراده کې اراده وکړ جنوب الاکل د خوراک جنوب سړی دی وس خوراک کوي زه وس خوراک کوم د په حالت کې د جنابت دی. و شرب د چرنګ وبچشم یم بغي مناسبه د لپاره ان دا یغسل چې پریمنځي یده لاس وفاه خوله ولاس د پریمنځي ثم یاکلوا بیا د خوراک وکي و یشربوا چرنګ دی وکي. بیا نو د لپاره دا جواز لري چې د خوراک او چرنګ وکي خوله ولاس د پریمنځي. و یکره مکروه دی کتابه القرآن نوشته کول د قرآن و اسماء الله تعالی د الله جل جلاله د نومانو نوشته کول علی المصلا پر مساله باندې د قرآن آیاتونه یا د الله نومان نوشته کول دا کار مکروه دی. و یکره مکروه دی دخول داخليدل المخرجي و بیت الخلاته و فی اصبعه چې د په ګوته باندې خاتم او ګوتمۍ وي په دا ګوتمۍ کې من
القرآن د قرآن سوي شی وي. ګوره د په ګوته باندې ګوتمۍ ده، په دې کې د قرآن توري یا د الله نومان لیکلي دي، دی و ټټۍ ته ننوځي، دغه ګوتمۍ د په ګوته ده، دا د ده دپاره چیز ده، دا مکروه کار دی. ولی مکروه دی؟ لما فيه په دې کې چې دی ترک التعظیمي د الله جل جلاله د کلام یا د الله د نومانو بې عزتي کې راځي، ادب په دې کې ختمیږي. ترک التعظیمي هغه ادب و احترام د دې دا ختمیږي. وکذا دغه رقم لا يجوز روا نه دی لهم دی ته دغه جنوب نفاسه حائزه دې درو کسان ته دخول و داخلېدل المسجد و مسجد ته، دا درې کسان و مسجد ته داخلېدلی نشي. سوان برابر خبره ده دخلو که داخل سوه للجلوس د پاره د ناسي او للعبور یا د پاره د تیرېدو، دغه په د مسجد کې تیریږي، دا رقم تیرېدل یا د ناس د پاره ورتلل په مسجد کې کښېنستل یا دغه په مسجد کې تیرېدل، دا د دې دپاره جایز نه دی. وقال شافعي رحمت الله ویلي د امام شافعي صاحب يجوز روادي لهم دیته الدخول داخلېدل للعبور د پاره د تیرېدو. ګوره امام شافعي صاحب وایي وای که چیرې مسجد ته داخل شي د دې دپاره چې په د مسجد کې تیریږي، دا د دې دپاره جواز لري. و اذا هغه وخت احتلمه که شیطان خطا شي په مسجد په مسجد کې یو سړی په مسجد کې بیده دی، په د مسجد کې د شیطان خطا شي غسل پر ده باندې واوښتي، چې راویښتلو یتیمم و تیمم دې ووایي للخروج دپاره د وتلو د مسجد، بس تیمم دې ووایي د مسجد ته دې راووځي. و ان خافه که بیرېدی راوتلی نه شو د باندې یو مشکل و یو بیره یو شی ورته ولو یجلسو کښېدینې مع تیمم سره د تیمامه، تیمم دې ووایي په مسجد کې بس کښېدینې، ولکن دونه خبره د لا یصلي لمونځ دې نو نه کوي په دا تیمامه باندې چې دی لمنځو ته ولاړ وي، ولا یقرأ نه دې وایي القرآن قرآن، چې نو دی وایي ما تیمم ویلی دي چې په مسجد کې ناسته کولی سم، دا راته ناروا او حرامه نه ده، نو قرآن هم ویلی سم لمونځ هم کولی سم، خو دا د ده دپاره جایز نه دي. یوازې دغه ناسته هغه هم د وجې د ضرورت چې دی د باندې وتلی نه سي، یو بیره او مشکل ورته سته، د دغه وجې څخه بس دی په مسجد کې کښېنستلی سي پاتېدلی سي، نور دې نه دی لمونځ کوي او نه دې د قرآن تلاوت کوي، د دې شیانو څخه دی بند دی، دته جواز نه لري. دا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.